د انسان دپاره در ټولو لوی بشارت او خوشخبري دا ده چې اخر خاتمه د الله سمه کړي. په تاسو کې څوک غواړي چې زموږ د اخر خاتمه سمه موږ خو الله ته دعا کوو الله زما اخر خاتمه پر ایمان کې اخر خاتمه مې پر دغه قول د لا اله الا الله محمد رسول الله کې او دا واقعي ډېر غټه دعا ده ډېره عظیمه دعا ده که د انسان اخر خاتمه برابر شول بس په دې پوه چې دا سړی کامیاب شو. نبی علیه الصلاة والسلام فرمای انما الاعمال بالخواتیم د ټولو اعمال چې مخته دي کړي د دې ټول کردار او دارومدار په دغه خاتمه باندې دی. که د خاتمه سمه شول هغه ټول اعمال سم دی، که د خاتمه خرابه شو نو ټول لاړه. څوک غواړي چې زما د اخر خاتمه سمه شي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل امت لپاره هر څه بیان کړي دي. جزا الله عنا محمد صلی الله علیه وسلم، الله دې زموږ د طرف ته محمد علیه الصلاة والسلام ته بهترین جزا ورکړي. د دې امت سره ډېر احسان کړی. د دغه امت د اخر خاتمه د سمیدو دپاره عجیبه عمل نبی علیه الصلاة والسلام بیان کړی. که دغه عمل موږ وکړو الله پاک جل جلاله به زما او ستا اخر خاتمه پر ایمان کړي. څومره احسان دی چې دې ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای کوم کس چې په خپل لاس باندې د بل په لاس نه په خپل لاس باندې یو غریبو مسکینو ناچاره ته یو شی ورکړي الله پاک جل جلاله د دې عمل په ذریعه باندې د اخر خاتمه برابر. سبحان الله څومره احسان عمل. هغه بخیلان چې مال او دولت الله ورکړي دي دروازې ټینګ بندي کړي، خاص کر په روژو کې دي د کور دروازې ودرې چوکیدارانو ته ودرې یا چې په کم ځای کې کاروبار او دفترونه د دفترو دروازې وتړي. ای د الله بنده ته په دې عرض چې الله تا ته دنیا درکړه خپل مخلوق یې ستا او درته ودروي نو الله په دې نه دی قادر چې دغه مخلوق الله پاک جل جلاله پورته کې او تا د دې ودرته ودري سبا ظالم د خدای ته دروازې بندې ولې توهین ولې کوي بد رف ولې ورته وایي دا څه حق ته لري. واما السائل فلا تنهر ولې شړې ولې په بد الفاظ ورته وایي څه حق پر لري؟ خدای خپل د حق غوښتنه اساسه کوي. الله د دې حقوق ستا په مال کې ایښي دي. د زکات 8 صنفه دي 8 قسمه دي یعنی مطلب کم چاته زکات ورکول کېږي 8 قسم انسانان دي. د دې ټولو انسانانو حق ستا په مال کې الله ایښي دي. د خپل حق د غوښتنې دپاره راځي او ته شړې بد الفاظ ورته وایي. الله ډېر قادر ذات. ګور دې ته سوچ وکړه الله پاک جل جلاله ته په ازمایش کې اچي ابتلا کې دي اچي. الله وایي زما دومره پراخ دربار دی زما دربار نه بندېږي. بدبخت بخیله تا خو دروازې بندې کړې زما دربار نه بندېږي. الله وایي کوم مال چې ما درکړی دي دا زما پیرزوی نه دی زما خزانې ډکې دي. الله وایي ما د خپل دربار او د خپلو خزانو څخه درواستوي ستا خزانې ته چې ته زما د بنده سر کوې. الخلق عیال الله دا مخلوق د الله پاک جل جلاله عیال دی. الله تبارک و تعالی وایي زما په مخلوق کې در ټولو بهتره کس هغه دی چې زما د مخلوق سره ښه سلوک وکړل. الله وایي ما درواستوي زما مخلوق دی زه قادر وم چې دته مې ستا بغیر مال ورکړی زه قادر وم پر دې باندې چې خپل د خزانو څخه بغیر د اسبابو ورکړی وای. لیکن الله وایي ما ستا ازمایښت کول ستا امتحان ما اخیستی چې ته څه کوې چې ته په دې امتحان کې کامیابه کېږې که ناکامه کېږې او تا په لوی لاس ځان ناکامه کړي دروازې دې ورته بندې کړه. واوره ده کوم کس چې په خوشحالي باندې په رضا باندې مسکین ته یو څه ورکړي او که څه نه یې ورسره په ډېر ښه اخلاقو باندې جواب کړي دعا ورته وکړي چې الله دې پرده وکړه خدای دې د دې سوال څخه خلاص کړه الله پاک جل جلاله به دې کس اخر خاتمه پر ایمان کوي. حضرت حارثه بن نعمان دا یو صحابي دی ړوند دی. دا به د خپل د کور د دروازې څخه بیا چې کوم ځای کې دی ناست یو غټه رسۍ وه چې دروازه به وټکېدل سایل برالي د به هغه رسۍ نیولې او په دې رسۍ به روانو دروازې ته به ځان ورسوي. هغه شی به مسکین ته ورکړي ځینې راغلی. دا قریبانو د کور وګړو فامیل یې ورته ویل چې ته ولې دونې تکلیف کوې ته خو معذوره دا شی موږ ته راکوه موږ به ورسو. د څه ورته وایي چې نه ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه دا اورېدلي دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چا چې غریب و مسکین و نادار ته په خپل لاس شی ورکړي الله به د خاتمه برابروي. سبحان الله مه کوئ دا. الله پاک تا ته د هغه ځای سره راپورته کړي چې تا پر هېڅ قدرت نه درلودی
نن دی مال دی دولت دی بنگلی دی دکانونه دی مارکیټونه دی موټران دی الحمدلله شکر وکړه لئن شکرتم لازیدنکم که شکر کاږي علاوه نور درکم که ته تکبر شروع کې غرور شروع کې مسکین ته دروازې بند کې د مسکین اهانت کوي پر شادي پر د نامه پر ځای باندې په لکو مصرفه لیکن کله چې تاسو د الله د کور د پاره د مسجد لپاره څوک وای ته هغه به عزت کوي ته څه حق لري چې هغه به عزت کوي د خدای و کور ته دعوت ورکړي د خیر و کار ته دعوت ورکړي هغه ته ولې په شک نظر ګور تا ته مسکین راسي خپل حق غوښتنه کوي تا هغه ته څه وایه ګوره دا د الله امتحان دی الله دومره قادر ذات دی برته به دا ټول در سواخې تا به د بل د درد غلام تا به د بل درد ته په څیرو ګوټو په څیرو چوټو په سپېرو پښو په څیره لنګوټه او په ګرځو لړلې مخ به دې ورته ودروي کله کله موږ په د روژه مات په وخت کې وینو دا کسان په روژه کې دا ګردو لړلې خلک دا پښې د ډېر ګرځېدو څخه ککړې سوي په خاور باندې دا د چا کور ته ودرېږي دی په ډېر بې رحمه انداز باندې جواب کوي دا کم وخت دی د روژه مات د قبلېدو وخت دی د الله بنده څومره بدبخته یې خپله د الله نعمتونو پر ځان باندې حرامه یې دا د قبلېدو وخت دی دغه وخت کې تا دته خپل د واس مطابق شی ورکړي او یوه دعا یې درته وکړي ستا نور ولاړه الله پاک جل جلاله به دغه نعمتونه لس چنده پر تا نور کوي نور د باندې اضافه کېږي لیکن موږ څه کوو یو 2 روپۍ الله راکړي بیا زموږ غرور ته ګوره زموږ سټایلو ته ګوره زموږ نخرو ته ګوره زموږ تګ او راتګ ته ګوره زموږ ناسته پاسته ته ګوره پر څه شي مغروره ظالمه د خدای چې دا یوه ساه دې ودرېدل چې دا ټول د دنیا دا ستا مال دولت ټول مصرف کې ولا که د چا پلار درلکي دا یوه ژبه دې ودرېدل دا ټول مال دولت مصرف کې ولا که څوک درلکي نو چې ته خپل پر ځان دونې قدرت نه لرې تکبر په چیش کوې غرور په چیش کوې لهذا که غواړې چې آخره خاتمه هم په ایمان سي وسیله رحمي او مسکین ته یو څه په خپل لاس ورکوه دا مه کوه چې وا خلکه دا ورله دا هم د غرور علامه ده په خپل ور ولاړې ډېر عجز ژوند کوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من تواضع لله رفع الله څوک چې عاجزي کوي مسکین ته دروازې ته ورځي الله لوړوي د هغه مسکین په زړه کې هم د ده رفعت راسي چې یار دا څومره جلیل سړی دی څومره ماشاءالله الله پاک جل جلاله ښه صفات پکې ایښي دي په دې کې صفات یې کوي الله په دربار کې هم دی صفات کوي فرشتې د ده صفات کوي ځکه رفعه الله لا لوړوي لیکن من تکبر وضعه الله تا چې تکبر وکړي هغه الله د مځکې سره سموي ختموي تکبر په څه شي کوي تکبر نه دی پکار